سلام، زه امید لامان یم. تاسو ته په مان ټیکنیکل چینل کې ښه راغلاست وایم. ملګرو هیله ده چې روغ جوړ به یاست، د صحت جامې به مو پر تن وي. دا د ملګرو یو ځل بیا درته په داسې اپلیکیشن کار کوم چې ډیر مهم دی. په دغه اپلیکیشن کې مونږ کولی شو چې څنګه د یو ویډیو بیکګراوند تبدیل کړو، همدارنګه یو ویډیو کټ کړو، پکې د ویډیو لپاره مختلف افیکټونه اپلای کړو. همدارنګه یو ویډیو څنګه کولی شو چې په ویډیو باندې مونږ خپل اواز اپلای کړو او د هغه ویډیو هغه خپل کوم اواز چې لري هغه له منځه پکې ویسو. همدارنګه په ویډیو باندې مونږ څنګه کولی شو لیکل وکړو. نو دغه هغه څه دي چې په کین ماسټر کې ترسره کیږي. دا ډېر یو په زړه پورې اپلیکیشن دی، لکه د پریمیر غوندې کار کوي، خو دا چې دی د موبایل اپلیکیشن. ملګرو چې تر څو زه تاسو ته کین ماسټر اوپن کړم، له هغه وړاندې راځو تاسو ته زه یو څو ویډیوګانې ښیم چې ما په کین ماسټر کې ایډیټ کړي دي. تاسو دا ویډیوګانې وګورئ چې دا ټولې د کین ماسټر سترګې دې وړاندې شلې ونې زازار مې در پسې. دا مو ګورئ ملګرو، که څوک راځي ورته په مخ کې سپلنې دوده و، که څوک راځي ورته په مخ کې سپلنې دوده و، او که څوک ځي پسې اوبه پاشو په مخه یې ښه. راځم ملګرو تاسو ته د کین ماسټر اپلیکیشن اوپن کوم. کله مې چې دا اوپن کړو ملګرو، تاسو ته ښکاري دلته دغه د مثبت علامه چې ده په ده باندې کلیک کوم. کله چې دلته کلیک کړو، دلته ماته دغه مختلف سایزونه راکوي چې په کوم سایز کې ته خپله ویډیو جوړوې. د یوټیوب دپاره جوړوې، ټیک ټاک دپاره جوړوې، او که د وټساپ یا ایمو دپاره جوړوې. خو زه غواړم د یوټیوب دپاره جوړه کړم، نو پر دې باندې کلیک کوم، په دې لومړني باندې. کله مې چې دلته کلیک کړو، دلته دا ټولې آپشن اف دي، یوازې دا میډیا چې دا آن ده. پر ده باندې کلیک کوم. د ویډیو ایډیټ نه مخکې باید موږ په لومړي قدم کې چې کوم کار کوو باید یو بیکګراوند موږ راوړو. نو د بیکګراوند لپاره په دې بیکګراوند کلیک کوو. زه پکې دغه بلیک رنګ بیکګراوند چې دی دا انتخابوم. دا چې غواړئ په کومه اندازه ویډیو جوړه کړئ، نو دا به همداسې په همغه اندازه پورې داسې کش کړئ او دا به ویسئ. له ده وروسته غواړم چې زه دلته یوه ویډیو راولم. بیا هم که په دې ځای کلیک وکړو، دلته ماته دا نورې آپشنې راکوي چې میډیا ده، افیکټ ده، اوورلی ده، ټیکسټ ده او هینډ رایټنګ ده. نو دغه آپشنونو باندې کار کوم. لومړی په میډیا باندې کلیک کوم. زه دلته یوه ویډیو راولم، په دې باندې کلیک کوم. غواړم یو ویډیو دلته زه راولم. زه دغه ویډیو راوړم. کله مې چې دا ویډیو دلته راوړله، له دې کولی شم ملګرو چې په داسې د اندازې ورته زیاته کړئ. نو په ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ویډیو کلیک وکړو، دلته په سر کې د کټ علامه راځي لومړی برخه کې، بیا ورپسې دغه د مستطیل شکل دی، او ورپسې دغه د ساوند علامه ده. نو زه په کټ باندې کلیک کوم. دا قیچي باندې په دې باندې چې کلیک وکړو، دلته دغه درې آپشنې راکوي. ما ته وایي چې غواړئ کومه برخه له ویډیو لرې کړئ، لومړۍ برخه یا د پای برخه، یا غواړم د ویډیو په مختلفو برخو ویشئ. زه غواړم چې دغه د پیل برخه دې پکې کټ شي. دا کومه اندازه چې ما انتخاب کړې، په د لومړني آپشن کلیک کوم. ملګرو تاسو ښکاري هغه ویډیو چې دا د پیل برخه لرې شوه. نو دا بیرته سټاپوم، بیرته بیک کېږم، راځم ورته وایم چې نه، زما د ویډیو دغه وروستۍ برخه نه ده پکار، دا ترې کټ کړم. نو په دې باندې کولی شي چې هغه وروستۍ برخه یې کټ کړئ. که دته هم اړتیا نه وي، بیرته دا بیک کوئ. غواړم زه دغه ویډیو دی په دغه ځای کې پر دوو برخو ویشل شي. دغه سپلیټ باندې کلیک کوم. ملګرو ښکاري زما ویډیو چې دا په دوو برخو ویشل شوه، یو دا برخه او یو دغه برخه. نو که دا اوکې کړئ، نو همداسې به پاتې شي. نو دته هم اړتیا نشته، دا بیرته یو ځای کوم، یعنې انډو باندې راځم، کلیک کوم. بیا په ویډیو کلیک وکړئ. دا دویم آپشن چې دا د مستطیل شکل چې تاسو ته ښکاري، په دې باندې تاسې کلیک وکړئ. دا اوس موږ سره اف دی. که غواړو همدغه ویډیو دی زموږ ټول بیکګراوند ته ورسیږي، یعنې ټول بیکګراوند دې ونیسي، نو په دغه ځای باندې کلیک کوو. زموږ هغه ویډیو به تر ټول بیکګراونډه ورسیږي. ښکاري ملګرو تاسو ته؟ او که بیا پې کلیک وکړئ، غواړئ بیا هم دلته راشئ، نیمایي برخه دې شي، داسې دې شي، یا په دې اندازه دې شي، او یا دې په دې اندازه. خو زه پر ده کلیک کوم. دا اوکې کړئ. دا مې چې کلیک کړو، بیا په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ تاسو ملګرو.
دلته لیکلي په لومړی سر کې دغه بل چې د ان انیمیشن دی که پر دې ځای باندې کلیک کړئ دلته تاسو ته ښکاري چې دغه د موږ ویډیو پیل دی په کوم انیمیشن باندې وشي مثلا له دې خوا نه داسې راشي یا داسې دې راشي او یا د پورته خوا نه داسې راشي ښکاري ملګرو دا اپلای کې پې تاسو وګورئ زموږ ویډیو به بره خوا نه سې راښکته شي د یو شو بل بیا کلیک وکړئ دویم چې دی اورل انیمیشن دی په دې باندې کلیک وکړئ ښکاري ملګرو زموږ ویډیو ته به داسې یو انیمیشن ورکړي چې دا زموږ ویډیو به هم داسې ګرځي په مثلا د هغه یو دایرې په شکل به دا زموږ ویډیو ګرځي او یا که داسې نه غواړئ په دې بلې کلیک کړئ داسې به دا زموږ د ویډیو داسې د حرکت په حال کې یا دا رنګه او یا هم دا رنګه او یا هم په دې ډول نو دا مختلف افیکټ دي چې په دغه ویډیو باندې اپلای کیږي نو دته هم اړتیا نشته زه غواړم چې دا په خپل حالت کې وي بله برخه چې دا د آوټ انیمیشن دی یعنی دا ویډیو چې کله پای ته رسیږي په کوم ډول انیمیشن دی دا ختمه شي زه دغه ویډیو دغه ځای کې کټ کوم چې لږ زموږ کار اسانه شي ګورئ ملګرو دلته ویډیو چې دا ویډیو دی په کوم انیمیشن باندې ختمه شي په دې ډول کله چې ویډیو خلاصیږي باید په دغه طرف ته د حرکت وکړي ښکاري ملګرو نو د بل آپشنو بیا هم راځم په ویډیو کلیک کوم ورپسې چې د کروماکی دی کروماکی مونږ ته څه ګټه لري په کروماکی کې مونږ کولی شو کله چې مونږ سره د ګرین سکرین ویډیوګانې وي له هغه نه هغه سکرین یا شاته بیکګراونډ چې دی هغه لرې کړو مثلا زه تاسو دلته یو ګرین سکرین ویډیو راوړم غواړم هغه دلته ځای پر ځای کړم پکې زه راځم د ځای کې ما سره شته دي دغه راخلم زه ښکاري ملګرو دا شاته شنه پرده ده نو په کروماکی باندې کلیک کوم دغه ځای کې ورته د آپشن ان کوم کله مې چې ان کړو هغه د ویډیو کوم بیکګراونډ چې دی هغه لرې شو مثلا چې هر بیکګراونډ تاسو غواړئ لرې کړئ هغه پکې کولی شئ چې له دې ځای پرې لرې کړئ مثلا زه دا دلته ورسره دروم ښکاري ملګرو اوس که زه اپلای کوم دلته سره به هغه شاته بیکګراونډ نه وي بیا هم راځم په ویډیو باندې کلیک کوم کله مې چې په ویډیو باندې کلیک وکړل ورپسې چې دی د کرپینګ آپشن دی په دې آپشن سره موږ کولی شو چې د ویډیو مختلف سایزونه راکم کړو مثلا د یو بغل نه غواړو چې کوچنی کو یا د بل بغل نه غواړو کوچنی کو چې په کوم اندازه غواړئ همغه اندازه کولی شئ چې خپله ویډیو پکې کرپ کړئ ورپسې چې د ریورس دی ریورس موږ ته څه کار کوي په دې کې موږ کولی شو ملګرو د ویډیو دغه وروستۍ برخه چې ده غواړو دغه برخه موږ د پیل ته راشي دې ځای ته نو په دې ریورس که کلیک وکړو موږ ته همدا عملیه اجرا کېږي د وروستۍ برخه به پیل ته راشي خو په ده باندې کار نه کوم دومره څه پکې نشته بل چې دی د الفا دغه آپشن چې دی په ده موږ کولی شو چې د ویډیو هغه رنګ کې لږ تغییرات راوړو یعنې غواړو تغییر یې راولو یا غواړو چې په مکمل رنګ کې درې شي په ده باندې کلیک وکړئ تاسو ملګرو ښکاري ملګرو د ویډیو هغه رنګ تغییره کېږي پکې بیخي ورکې کولی شئ او بیرته هم 100% ته رسولی شئ نو دا اوکې کې همدا په خپل حال پرېږدئ ورپسې چې دی ملګرو کلر افیکټ دی اوس په دې زه کلیک کوم کلر افیکټ دلته مختلف رنګونه دي د کلر چې کوم رنګ غواړئ په ویډیو باندې اپلای کړئ په دې کلیک وکړئ ملګرو دلته بیا نور آپشن درته خلاصوي ورسره نور رنګونه دي ښکاري چې کوم رنګ درته مناسب وي کوم ښه ښکاري ویډیو سره مو همغه رنګ پې اپلای کړئ مثلا زه دا غواړم چې دا ویډیو دی په دې رنګ کې اپلای کړئ تاسو اوس ملګرو زما ویډیو به هغه تاسو ته ښکاري چې یو خړ رقمه رنګ یې واخیستو نو دا بیرته بیک کوم خپل عادي حالت ته راوړم ورپسې همدا کلر افیکټ زیات رنګونه چې کوم رنګ د غواړئ همغه رنګ پې انتخابولی شئ بیا په ویډیو کلیک وکړئ تاسې دلته چې دی روټیټ دی ملګرو په دې باندې کولی شئ چې ویډیو مختلفو طرفونو ته روټیټ کړو یعنې حرکت ورکړو ښکاري ملګرو چې هر رنګ غواړئ همغه شی حرکت ورکولی شئ دا بیرته خپل عادي حالت ته راولم دلته بل آپشن چې وپرسې دی ملګرو اډجسټمنټ دی په دې کې هم کولی شو چې موږ ته د ویډیو په کلر کې لاسوهنه وکړو ملګرو یعنې ایډیټ پکې وکړو چې کوم رنګ ته ښه ښکارېږي همغه اندازه باندې ویډیو باندې خپل هغه رنګ اپلای کولی شو
ورپسې چې دی ایکیو دی په دغه کې دغه بعضې آپشن دي ملګرو که دا هر یو زه په دې ویډیو باندې اپلای کړم نو زما د ویډیو هغه خپل اواز چې کوم یو دی هغه بدلوي نو تاسې په تمرینو کې معلوم به شي ته چې د ویډیو اواز په کوم ډول تغییر کوي دا زه اوکې کوم راځم تېرېږم ترې بل چې دی ورپسې ویلوم د په ده باندې کلیک کړئ دلته هم کولی شئ چې اواز ته مختلف هغه ورکړي چې کوم ځای نه دی اواز لوړ شي کوم ځای نه د ښکته راشي نو له دې ځای هم کولی شئ چې په وایس کې یا اواز کې ورته چینجینګ وکړئ ورپسې چې دی ریوربس دی په ده باندې که کلیک وکړئ ملګرو دلته دپاره مختلف افیکټونه دي چې هغه پې اپلای کوی شي له هغه نه وړاندې زه اول دا ویډیو زه پلی کوم تورې سترګې دې وړاندې شلې ونې غواړم ملګرو په همده باندې زه دغه افیکټ اپلای کړم مثلا زه وایم چې دغه د ایکو واخلي سترګې دې وړاندې شلې ونې بس یو افیکټ اپلای شو لکه یو حال کې چې دا ولاړ یو دا ترانو نو دا مختلف افیکټ پکې شته دي چې هر یو غواړئ پې اپلای دې ځای کولی شئ چې هغه په اواز باندې اپلای کړئ ورپسې بل هم د وایس چینجر دی دلته هم کولی شئ چې هغه غږ تغییر کوي مختلف اوازونه پکې دي مثلا د غټ سړي دپاره اواز پکې شته د ریډیو اواز پکې شته د ماشوم اواز پکې شته فني اوازونه پکې دي مختلف اوازونه پکې چې هر یو غواړئ اپلای کوي هغه هم له دې ځای کولی شئ چې په اواز باندې ورته اپلای کړئ بیا په ویډیو کلیک وکړئ تاسې په ویډیو چې کله کړئ دلته بل آپشن چې دی د بلینډینګ آپشن دی په دغه ویډیو کې تاسو ته ښکاري ملګرو دغه سره رنګونه چې دي مختلف یو طرف ته بل طرف ته حرکت کې دي دا رنګونه څنګه دلته راځي دا هم په دغه د دې په ذریعه راتلی شي دې ځای کې کله چې موږ یوه بله دلته غواړم زه یو بله ویډیو راولم مثلا دغه ویډیو زه راولم دا مې دلته چې راوستله راځم په د بلینډ آپشن باندې کلیک کوم دلته په د سکرین باندې کلیک کوم ښکاري ملګرو تاسو ګورئ اوس به ورسره یو بل ډول هغه هم راشي هغه قلبونه ښکاري ملګرو واړه واړه پکې دا نو د دې بلینډینګ آپشن په ذریعه دلته راوستلی شو دا بیرته ډیلیټوم بیا راځم دې ځای ته دې ځای کې نور څه نشته غواړم چې دغه ویډیو نه زه دغه اواز بیرون کړم نو په دغه اسټرک آډیو باندې کلیک کوم ښکاري ملګرو د اواز یې له ویډیو نه راویستلو اوس که زه ویډیو ډیلیټ کړم له دې ځایه نو اواز به موږ سره پاتې د ښکاري ملګرو بیرته سټاپوم بل چې دی ملګرو د په دې کې نور څه نشته راځم دغه دویم چې دی افیکټ چې لیکلی دی په ده کې غواړي ځینې بار د ویډیو داسې برخه وي چې غواړي ته هغه چاته څه په سمه بڼه ښکاره نه کړو په د افیکټ باندې کلیک کوو دلته موږ سره دا دوه شته دي په تیار په دا وګورئ ملګرو یو دا راخلم یا دغه یې راخلم زه غواړم چې په دغه کې د ما چې کوم هغه راوستي دا زما تصویر چې دلته ښکاري ملګرو دا د چاته ښکاره نه شي دا زه اوکې کوي داسې تاسې ګورئ اوس تصویر ګورئ ملګرو جاډ شو څوک پرې نه پوهېږي چې دلته به شی موجود دي نو دا د افیکټ کار دی چې افیکټ باندې کېږي بل چې دی اورلی دی په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې مختلف شکلونه شته پکې له دې نه استفاده وکړئ مثلا زه دغه راخلم په دې کې دا راخلم تاسو اوس ګورئ ملګرو کاری تاسو دغه د اندازې هم تاسو چې غواړئ په کومه اندازه کې دا راوړئ دې ځای ته د سترګې څخه دې ځای کې اپلای کړئ ورته چې کوم ځای کې غواړئ همغه ځای کې دا کار کولی شي کاري بل چې د ټیکس دی ټیکس کولی شي له دې ځای مثلا یو څه ورته ولیکئ زه ورته چې لیکم چې ویډیو
دا اوکې کړئ ملګرو. دلته رنګ یو بل رنګ انتخاب کړئ. زه ورته دغه رنګ انتخابوم، زیړ رنګ. د دې نه ورته کولی شئ چې د ټکس هغه فونټ بدل کړئ، دا یعنې لیکل پکې کولی شئ. نور پکې څه نشته. آخر چې د هند ډراونګ دی که هند په ده کولی شئ. مثلا زه دلته یو رنګ ورته انتخابوم، دغه سپین رنګ زه غواړم په یو ویډیو کې غواړم چې دغه ځای دې داسې په دې ډول شي. ښکاري ملګرو، په خپل لاس باندې یو ځای پکې انتخابولی شئ یا لیکل پکې کولی شئ. نو په دې کې په دې برخه کې نور څه نه دي پاتې، بل چې دی ورپسې ملګرو دغه د وایس آپشن دی. که په ده باندې کلیک کړئ، موږ غواړو چې پر ده باندې خپل اواز ثبت کړو، نو دا سټارټ باندې کلیک کړئ، نو خپل اواز به مو په ویډیو باندې ثبت شي. دا هم پکې نور څه نشته. او بل زه غواړم له دې دا چې لرې کړم، په ده باندې زه یو بل اواز راولم، نو په د اډیو باندې کلیک وکړئ. دلته به आवाज रावलम पे क्लिक की नवी आवाज आपले शो. نو بل پکې څه نشته. دغه یو بل آپشن چې دی غواړو چې مونږ کله دا ویډیو تکمیل شو، ایډیټ هم تکمیل شو، دا سیف کو ځان سره راځو. په دغه کې دغه د شیر علامه تاسو ښکاري ملګرو، دا 4 نمبر کې په ده باندې کلیک وکړئ. کله چې په ده باندې کلیک وکړو، دلته دا کوالټي خو مونږ له وړاندې انتخاب کړی، بیا هم کولی شئ له دې ځای انتخاب کړئ چې په کومه کوالټي کې دا انتخابوئ. نو ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ، ورته انتظار وباسئ تر څو زموږ دغه ویډیو سیف شي. ملګرو دا وه د کین ماسټر مکمل ویډیو چې تاسو ته مې ترتیب کړه. نو هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شوي، د پام وړ مو ګرځېدلې وي. د نور ویډیوګانو دپاره زما چینل حتما سبسکرایب کړئ، تر څو زه تاسو ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې ترتیب کړم او تاسې ترې ګټه واخلئ.